हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। څنګه له په دې ویډیو کې به ټیبل خبره کوم. ټیبل څنګه جوړیږي. راځو د زما سره بوایلر پلیټ کوډ دی او د دې تاسو ته آوټپوټ داسې کې ښکاري او زه ورته وایم چې ټیبل ان HTML. نو ټیبل ان HTML سیو او د دې تاسو ته ښکاري. ټیک ده. اوس ټیبل جوړوم. ټیبل څه ته ټیبل بیسیکلی په رو او په کالم کې ډیوایډ کیږي. هغه زموږ سره ټیبل یې څنګه چې تاسو سره د خپل سکول DMC ده یا ریزلټ کارت دی هغه چې کوم په ټیبل کې ډیوایډ کیږي نه تاسو ته ښکاري بر لیکلی سبجیکټ نیم لیکلی لاندې بیا هغه مارکس لیکلی نو هغه بیسیکل ټیبل یې. نو تاسو ته یو مثال در کوم. اول چې کله ټیبل جوړو نو ټیبل لپاره یو ټیګ استعمالیږي هغه ته ټیبل ټیګ. ټیک ده. ټیبل ټیګ استعمالیږي د دې نه بعد موږ لیکو د کې TR به لیکو او په TR کې بدن زما سره TD ټیګ به زما سره او په دې کې د ضرورت مچي نیم. نو دا نیم زما سره په دې کې رالو. صحیح ده. وجودي چل کوم زوی مچ زما سره پریزګي چې دی نو دویم دغه اسمالم زه تم چې TD او په TD کوته ما چې فرست نیم او سیو شلو د تاسو ګوره بره چې د تاسو فرست نیم او نیم تاسو ښکاري. صحیح یو ته دی د فرست نیم په ځای ورته ما چې فادر نیم. ټیک ده. اوس د قشانتي یو بل TR اخلم او په TR کې د TD اخلم او په TD کې وته ما چې مصطفی متولي کلو نو تاسو تخکاری چې دا مصطفی دا رالو د نیم لاندې رالو. ټیک ده. د نیم لاندې سره لو مصطفی رالو نو د نیم لاندې خپل ډیټا راځي د فادر نیم لاندې خپل ډیټا راځي او د قشانتي به موږ خپل مختلف ډیټا استعمالولای شو. صحیح ده. نګه یو بل TD اخلم په دې کوته ما چې دې کومه د فلال تواب واغستلو د تاسو ګوري چې نیم مصطفی دی او د ځکه فادر نیم متولي کړو تواب متولي کړو. ټیک ده. اوس د قشانتي زما سره دا یو بل رو اخلم او په دې رو کې زما سره دوه کالمز دی. په دوه کالمز کې علی شو زما سره. ټیک ده. او د دې نه علاوه د ځکه یو ته TD او د ځکه ما چې کمال. ټیک ده. نو دا ذکر ته شی د نیم لاندې خپل ډیټا ده د فادر نیم لاندې خپل ډیټا ده. دا بیسیکلی زموږ سره دا په رو او په کالم کې ډیوایډ کیږي. اوس دا زوم میټاوه هم او یو بل اگزامپل پوری صحیح پراپر اگزامپل در کوم. باقي کې سیمستر وای نیم فادر نیم لکه څنګه نیم فادر نیم. ٹھیک تھا. نیم فادر نیم اور سیمسٹر دے علاوہ پکی بلے سیمسٹر دے CGPA اور SGPA اور دے علاوہ وتبل بے منچی بس دا فی الحال زما سره دا پورې دی. ټیک ده. نو زما سره چونکې نیم دی فادر نیم دی او سیمسټر دی او CGPA SGPA دا به زما سره دا یو کالم بل زما سره څونه کالمونه راځي. زما سره نیم یو کالم شلو فادر نیم بل کالم شلو سیمسټر بل کالم شلو CGPA بل کالم شلو او SGPA بل کالم شلو. ټیک ده. اوس دا زور اخلم دا می کلوز کړل او دا کوم ټیبل په ټیبل کې دنه زما سره همیشه TR دنه او په TR کې دنه همیشه TD. صحیح ده. اور دس چلے چې TR زما سره د TR مطلب ټیبل رو دی او TD مطلب ټیبل ډیټا دی او ټیبل خو خپل تاسو به چې ټیبل مطلب دا ټیبل دی. ټیک ده. نو په یو ټیبل کې به زما سره مختلف روز دي. صحیح ده. دا ته زه ته فلال ته یو اگزامپل ورکوم د ذکر ته ما چې رو 1. ټیک ده. زما سره دا شو رو 1 دغه شانتي یو بل TR اخلم او په TR کې به TD خامخا به دا مست. صحیح ده. او د دې کو داخل رو 2 دا سره ډبل کوم یو ډبل ویم رو ما سره. ټیک ده. او په دې کو ته ما چې کالم 1 او دا به هم زما سره کالم 1. ټیک ده. نو رو او کالم 1 او په دې اولنې رو کې زما چې په دې اولنې رو کې وته ما چې د ځګي زما سره کالم 2 پکې دی. دویم کالم پکې هم دی او چونکې رو 1 دی نو ځکه راځي کې رو 1 دی. ټیک ده. د قشانتي په دې کې وته زه وته ویلی شم TD او رو 2 and کالم 2. ټیک ده. نو دا بیسیکلی دا یو سیل دی زما سره. ټیک ده. دا بل سیل دی او دا بل سیل دی. ټیک ده. مثال ورکوم په دې کې زه اخلم
پدې کې نیم واغستلو او پدې کې وته مچي فادر نیم ٹھیک تا او پدې د علاوه فادر نیم او ټي ډي نه بعد وته مچي فادر نیم سیمستر ٹھیک تا سیمستر مو واغستلو او سیمستر نه بعد وته بل څه پاتې و بل اس جی پی او بل کوم دی بل سی جی پی څنګه چې وخت په بعد تاسو وي ټیک تا ټي ډي او سی جی پی ٹھیک تا او لاندې بلدي کې ډیټا به زما سره اولنې ډیټا دا نیم کی د کمال په دویم رو کې په دویم کالم کې چې زما په دویم کالم کې وته مې چې فادر نیم پځي وته لیکم چې علي او د علاوه علي وشولو سیمستر پاتې دی نو دا نیم لاندې کمال لالو فادر نیم لاندې علي رالو او وس پاتې چې کوم د سیمستر د سیمستر نه لاندې بس راځي نو ته چې فورث سیمستر سره فورث سیمستر تاسو کته شي ٹھیک ده او اس جی پی وته مې د 3.78 ته اس جی پی سی واغسته دا او سی جی پی د 2.90 دا د سی جی پی لاندې رالو ٹھیک ده دا اوس زما سره یو رو شو په یو رو کې زما سره دونه کالمز زما سره ټیک دا یو ټیبل رو دا او دا ټیبل ډیټا دا په ټیبل ډیټا مطلب دا چې دا به زما سره یو کالم وي او ټیبل رو مطلب دا زما سره یو رو وي صحیح ده نو په رو کې همیشه کالمز وي ټیک ده و دې چل کوم چې کوم بر دا نیم فادر نیم دی او سیمستر اس جی پی سی جی پی زموږ چې دا از ا هیډینګ خارج څنګه چې موږ H1 H2 H3 لیکو نو د دې لپاره یو ټیګ استعمالي هغه ته ټي ایچ ټیک ده دا هم ټي ایچ او د قشانتي به دا هم ټي ایچ واخلم ټیک ده او دا به هم ټي ایچ واخلم ټیک ده او دا به هم ټي ایچ واخلم صحیح ده او دا به هم ټي ایچ واخلم د چې کله ټي ایچ چینج کوم د ځکه سٹارټینګ ټیګ نو قشانتي کلوزینګ ټیګ هم اتوماتیکلی چینج کیږي صحیح ده دا چونکه ما ایکسټنشن انسټال کړی د ځکه ها دغه شان د دویم روز اخلمه په دویم رو کې ته زه ته چې زما سره اولنې ټیبل ډیټا کې په ټیبل ډیټا کې نیم د جمال خان او دویم ټیبل ډیټا چې کوم هغه د فادر نیم لاندې راځي هغه وته چې په دې کې وته ما جمال خان دی وته چې اکبر علي ٹھیک تا او د دې نه بعد وته مې ټیبل ډیټا کې لاندې کې سیمستر باندې جمع سیمستر بس وېمي تقریبا تھرڈ سیمستر دی او د دې علاوه ټیبل ډیټا سیمستر وشو نو باقي پاتې اس جی پی بس چل کو اس جی پی دا غسته سونه غسته 2.8 او د چونکی په مخ کې سیمستر کې اس جی پی سیوا وندل بس سی جی پی جو ډیره سیوا ورکمه تقریبا 3.34 بول ورکمه ٹھیک ده 3.34 دا د اس جی پی شو د تاسو خبر باقاعده کته چې د نیم لاندې زما سره اتوماتیک دا غیر نیمز را د فادر نیم لاندې همیشه دا سیګه نو دا یو قسم له ټیبل فارم کې د خو دا وس هم تاسو ته ټیبل نه ښکاري ځکه نه ښکاري چې په دې کې مونږه د دې بورډرز نه دی اغستې ټیک ده بورډرز مطلب دا دی چې موږ ته دا پته ولګي چې نیم لاندې چې کوم دی د ځکه لکه په دې بورډر باندې ختميږي لکه زه ته فار ایگزامپل مثال ورکوم زه تم چې بورډر ورته ورکوم 2 نو 2 مو ته ورکړل دا وینه سجل وشو زما سره په بورډر کې اتوماتیک 2 واغستلو د 2 په ځای ته کوم 3 نو دا شاید چې غټ شي بالکل غټ شو نو 1 چې کوم دی فلال زما سره 1 پوره دی او نو دا زما سره ټیبل کې زما سره بورډر نو بورډر د هر ځینه بورډر واغستلو ټیک ده دا بورډر د سیغه سره کې ټیک ده نو د تاسو لږ چې زما سره ټیبل څنګه په خپل فارم کې جوړیږي خاله تاسو کته شي بدی کې زما سره دا بورډر جوړ شو او د قشنتیز بدی کې ډیر شي جوړول شم ټیک ده بدی کې زه د نورم جوړول شم لکه زه دا راخله مدامي کاپی کړلو او کاپی کنټرول سی او لاندې کنټرول وی پیسټ او دا څه شي زما سره لاندې دیمه رو 8 شولو صحیح ده اوس په دې کې سپیسینګ لکشن د زور کول غواړم نو هغه سپیسینګ بسنګ ورګوم د ځکه فلال یو سټایل ټیګ اخلم او په دې ځای کوته مچې ټیبل او ټي آر او ټي ایچ او ټي ډي او د ځای کوته مچې پیډینګ 2 پکسل
صحیح ده. د الیکشن د سپیس واغستلو د 5 پکسلز کما د الیکشن د سپیس واغستلو دا الیکشن د خو ښکاری صحیح ده. چونکه دا چې کوم دی دا زموږ سره داسې کېږي او دا شانتې د بارډر ولم زه ورکولی شم صحیح ده. دا بارډر کړدیز نه زه لرې کړم او دا بارډر ول زه په دې کې هم ورکولی شم. بارډر زه ته شي 2 پکسل بارډر شو زما سره نه ښکاري بیا سالډ او بلیک بول ورکړم ټیک ده. نو بارډر زما سره ټول ته بارډر راغلی زما سره صحیح ده. بل لاندې یو بل ټیبل جوړوم ټیبل او د دې کې ورته وایم چې ټي آر او ټي ډي یا ټي ایچ واخلم. راځي کوته وایم چې فرست نیم او فرست نیم ټي ایچ last name and then علاوه टी एच की एज सही ना और दिन علاوه फिलहाल दा पूरी दी ठीक था. لاندې टी आर یو بل ډیفاین کومه پاره کې टी डी اخلم او فرست نیم وته هم شي مصطفی په لاندې کې وته په टी डी کې وته هم شي تواب صحیح ده. از ما سره بورډز په خپل اخري ځکه چې ما بر ډیزاینینګ کړی دی ټیک ده. بیا ایج وته اخلم شي 25 صحیح ده. او زه چل کوم کنه چې دا ځکه فرست نیم او لاست نیم او لاندې مصطفی تواب د زویمه کنه چې دا زما سره بالکل د دینه یو رو جوړ شي صحیح ده. نو دغه کانسپټ استعمالي کی رو سپین کال سپین کانسپټ پرې کې استعمالي کی ټیک ده. رو سپین څنګه زما سره دا فرست نیم دی او لاست نیم دی صحیح ده. نو په دې کې زما سره څونه کالمز دي 1 2 and 3 کالمز دي په دې کې زما سره 3 کالمز دي خو نه زویمه چې زما سره په دې کې په دې لاندې رو کې زما سره د دوه کالمونه صحیح ده. دو کالمونه او په دې کې یو کالم برابري د دې فرست نیم او د لاست نیم امر کالم برابري. نو سمپل خبره ده دا به زوران کما د میوران کړلو نو تاسو کته شي هغه 25 دی خورلو 25 سو دی خو تر وسل نه غواړم اندازې کې وتور کما کال سپین او 2 دا وینه کال سپین 2 مطلب دا دی کنه چې زما سره دی یو ورونه دی یو کالم د زما سره کوم د یو کالم د دوه کالمونو زین ولده څنګه چې دا چې فرست نیم دی او لاست نیم د دوه کالمز دي نن دوه کالمونو زما سره د یو کالم نه ولده د زما سره کال سپین 2 کجو دا ورکم کال سپین 3 د بر ایج هغه زه بمونسی ټیک تا کپرس کو زور کم 4 من د نور هم اخواته لړ شي ټیک تا خو چونګ زما سره نو نشته نو د فلال وزتن شي 2 شول زما سره د کال سپین صحیح ده صحیح شولو. حضور اعظم برنی مثال راځم په دې کې څنګه چې ما کال سپین استعمال کوم خنځو په دې کې رو سپین استعمالوم نو په دې کې په ټي ډي کې فلال زور کوم چې رو سپین از ایکوال ټو 2 دا مې سیو کړلو. نو دا وګوره تاسو کمال چې دی کنه دا بالکل زما سره د دوه رو امرزګي واغستلو زه ته مې رو سپین 3 نو دا وګوره زما سره ټول سپیس دی واغستلو خو چون کې فلال چې کوم دی کنه دا 2 کا او باقي چې کوم زما سره هغه الته کې وتلو او د دې نه بزوته یو بل ریموو کما د زما سره دوه سپیس اخري د قشن د زوته په دې کې وته زور کما چې رو سپین وته کم 2 نو دا به زما سره دا وینه دا به زما سره دوه زیګونه واخلي ټیک ده. دا زما سره رو سپین او کال سپین نه ټیک ده. رو سپین مطلب دا دی کنه دوه روګان یو ځای کول دوه روګان یا درې روګان یو ځای کول ټیک ده. دا کال سپین مطلب دا چې کالمز یو ځای کول کالمز یو ځای کول یعنی مطلب یو کالم لا د دوه د درو کالم امر ځای ورکول لکه شانتي رو سپین کې د یو رو لا د دوه او د درو رو امر سپیس ورکول د دې کې وته موږ 2 ورکو یا 3 ورکو دا ما سره کیږي ټیک ده. نن ویډیو کې موږ پورا ټیبل کور کړل او په ټیبل کې رو سپین کالم سپین ورک کړل او د دې علاوه بارډر وشلو. دا تاسو پریکټیس وکړئ ان شاء الله ملوي په نوې ویډیو کې په بل ویډیو کې به فارم باندې خبره کوم او ډیره مننه زموږ ویډیو کتل لپاره. السلام علیکم.